السلام علیکم ګرانو دوستانو، په خیر راسئ. زه هیله چې ښه به یاست او د ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي او صحت و طبیعت به مو ښه وي. داسې درځه پر څرک صاحب یې وایي، شیرمغز به پر وچ شوی وایي. دوستانو زه او میت صاحب راغلي یو بازار ته راوتلي یو. نن به تاسو ته د خیره سره یو پروګرام وکړو د څه شي شورخوده. نن به د کندهار د خورکوده په وکړو. پر همدغه سټریټ فوډز چې ورته وایي، د دغو یو کوچنی پروګرام به وکړو په چارسو کې. د آش دا شان موږ به یو شی وخورو، خیر خو تاسو ته به یو څه شان نشته خورئ موږ هم یو شی خورو، خو نو ټول خو نه خوړی. ولې نه خوړی بیا بل څه وخورو؟ زه موړ یم یاره. نو اوس خو فی الحال د جامع عمر سره قرار لرو. اول به ورسو د څرک صاحب شیرمغز به وخورو. شروع یې دا ده که څه کوې؟ شروع به د څرک صاحب څخه وکړو، د شیرمغزو څخه شتنه به هم پر وکړو، ګپه به هم ورسره وکړو، هره به پسې ځو. ښه صحیح دی. چیرې ځو؟ کومې خوا ته ځو؟ بیا نو دغه یو دوستانو ما او میت صاحب دغه یو پر هرات ګرد عمر شاته ناست چې موسیقال په بلې وچلو. هرات بازار ور ووځو، مخ پر دغه باندې 400 باندې و. هغه ته به ورسو د خیر دلته هندوانو چولې ورته وایي، ولې د هندوانو نه چې په دانامه مشهوره دي، ډېرې خوندورې دي. بس هغه به د خیر سره وخورو. او دلته خو نو دوستانو ماشاءالله ښایسته سبزیجات خو نو ویني، ریړیانې و اناران دا چې اوس هم شته ماشاءالله. اناران اوس هم پیدا کېږي په دغه کې. درځه د یو این په موټر یې پسې کړم، دا موږ هم درسره اوسه چیرې ځې دا. نو دا د کندهار جامع عمر سوله، جامعه عمر ډېر وخت یې اوس کار 100% نه دی خلاصوی. اوس یې بس یو 40% شاوخوا کار خلاص دی، بیا 50%. نو د څرک صاحب ځای خو نو انشاءالله تاسو ته ډېر معلوم دی لیدونکو. د میرویس مین د خوا چې راځې مخامخ د ده ځای ته درېږي. د ده ځای ته بس درېږي، مخامخ پلازا چې ویني د توکل مارکیټ یا توکل پلازا، بس دغه د څرک صاحب ځای دی. نو بس پیل بیا د ده څخه وکړو. د دغو ځای څخه مې ولیدې وبرېښه دي. هغه زما تور پې کېده وخت یار دی. څرک صاحب ډېر ښه انسان دی، ډېر ښه انسان دی. زما نو تقریبا د 1995 څخه د څرک صاحب سره شناخت دی، ملګری مې دی. د راډیو دا وخت ډېر دی په راډیو کې و، خپرونې یې کولې، پروډیوسر و او زه اورېدونکی وم. نو بره دغه دی. اوس ورته راورسم، اوس ولاکه راته ګوري لا داسې مغروره سوی دی، مغرور هلک ځینې جوړ سوی دی. ته به د نوي شیان یې راوړي دي دوستانو. دا څه شي نخود یې راوړي دي، خورا شیان یې راوړي. میت صاحب خدای دې راوله. ګوره زما څخه خوابدی دی، وایي میت صاحب خدای دې راوله. زه به اوله واره نخنک وم چې په خوله یې کړم. څرک صاحب څنګه یې؟ دا ښایسته وچه میوه. نو دوستانو دا نعمت لازم شوه، وی نعمت روغتون شو، مرګ دغه شو، او دا یاران شو، شاکر شو. څرک صاحب جیک را جوړ کړ. خدای دې راوله سمینه. تو خوابدی وې. راسې اوس موږ څه درو کوو؟ دا نو زما کمبلې ته چې راسې باره څه درو کوو؟ کنې خوابدی خو یم. ته به څه زره ور خوابدی سې ولا ستړی مه سې. څنګه دی شیرمغز څنګه دی؟ زور میس به در باندې یم. فعاله دی الحمدلله، ښه دی شکر دی. ملګري یې خوښي کور یې وده، ستاسې هم کور وده. هغه وایي دی چیرې دی؟ خلک وایي خلک به ته وایي ورته دی مو بیا نه را سره ولیدی. ولې خدای علت ته مو ورته وایه علت یې دا دی چې دغه دی نوې خبره یي دوستار اوس مې نه خبرې چې درواغ وایي. اوس یې بیا ما کولی شي پروګرامونه چې درواغ وایي. دا دی زه اوس پروګرام کوم، درځه درځه ځو. باره بیا ریډي باندې دوستانو. نو زه د ده سره څنګه وکړم چې د دې د ځای څخه بند کړم، هله د کور رس پر ودرېدي. ځکه څرک صاحب اوس په پروګرامونو کې نه را سره معلومېږي. نو شیرمغز به د خیره سره موږ وچ شو، بانډار به د څرک صاحب سره ګډۍ وکړو. وروره نه کې ډېرې شتې ور واچو. نو زه خو ښه درته وایم. نو مغز هم ډېر ور واچومه، مغز ډېر ور واچوه، دغه یو نخود مې ور واچوه، نور ټول شیان ور واچوه. ریحان مې ور اضافه کړي دي سمین صاحب. بس څه شي دی؟ زما پلاره بله ورځ ویله څرک صاحب باید دغه ته ریحان ور واچوي، ریحان مې ور اضافه کړي دي او ډېر دې ښه خوند په کړي دي. او دغه دی ته ورته ګوره دا د ریحان ور اضافه سوي دي د خیره سره. او په دا میوه کې مې یاره شیه لږ دي زما دغې ده، دغه دې ستا دی یا هغه لږ دي، اوس هم لږ دي. نور یې ور واچوي. و لږ شی مې بل په میوه کې ور اضافه کړي دي، په دا وچه میوه کې.
کتاره وشوي ستا راوي شوي وروره کتاره وشوي ستا د موت دی ما کله پیسې درکړي امید صاحب راوشوي دغه دا ما یو ورځ پیسې درکړي چې ما کجې را کولې مطلب مې دا دی دا زما په نیت کې نه دي چې زه په ژوند دغه تر خود مور اچو نو خود مور اچو کوپړه ډېر ورواچو نو ټول شان ډېر ورواچو یو شی دی چې دغه کوپړه او دغه سره مشلي کوپړه او ریحان پروانه کې سره وځي مشکل الله ما واده دي د ترک سم واده دي دوستانو کاشکه هغه ګورکوشه موټرانې چیرې چې هغه څخه چیر سول چې پر پامې نو وګوره کې پیدا کړ چې کې موت دی او مې یې سره کا زما هغه د میوانه کې ډېر واچو سمینه ته کنه راتللې زما خوانه تر څه بجېږي زه پوهېږم چې ستا خوا نه بجېږي خو زما خوا بجېږي زه نسم را راکه مننه ټول ودان دا دی دوستانو ښه ښایسته شیر مغز آماده سو دا به پر وچ شو بره پروګرام ته کش ورکړو زرک صاحب سره به یو ګړی ګپ هم بره وکړو زه به دلته کښېنم خپل جیک به راسره واخلم مې صاحب در نږدې شومه ما دا پاکستان ځواني دا د اجازه در سره ملګری وم نه به شیر مغز نه به څه په زوره ګډېدلی شم و نه به بریاني ښه دوستان مې ویني دا ونه کې داسې کښېنم یا څه شی اغوستی دي دا د کار کالي دي دغه دام داسې خیرن سوي دي لکه زما زړه ستا زړه خیرن دی دغسې دی دا څنګه دی خیرن ستا کالي خیرن چې زړه دې سم دی دغه مال امید صاحب بریاني ته ځو اوس نو که ته بریاني ته ځې بیا در سره ځم پروګرام در سره کوم دکانداري چاته پرېږدم او هغه د سهار پروګرام دې خوند نه وکړي ما وکتې د سهار پروګرام دې خوندور نه و ولې خو تا ناشته کوو ناشته نه وه پکښې تا کتلی نه دي ما وکتې ما تر پایه وکتې وروره که مې دا د پراټې ځای د ناشتې ځای ځینې ایسته کړي اوس یې لکه چې داسې ګورم امید صاحب یې په چم پوس وایي توخې داسې ګورې نو څنګه دې خوند یې هغه رقم دی لکه ډېر د شیرمغز ورځ رابلې ښه کېږي امید صاحب ډېر خوندور دی ورځ رابلې ښه کېږي ښه راخلاص او نوي نوي شیان یې ورته راوړي ډېر ښایسته شیرمغز دی ډېر ښه خوند کوي ما له کې شي کې نه پاس دا نه کښې اوس که څه کې هغه چې میوه مو پیدا کړله جیکونه مو ځان ته موت کړه که یا دغه دی ما خو در وښوله وه یا تورې وسکې ټولې وچکې پکښې کې وې پخوا کاجو پکښې کې وو بادام پکښې کې وو پسته پکښې کې وه جوز پکښې کې وو دا په شام کې خوړه دي یو بل شی مې نه وی اضافه کړی دی هغه پیدا کړ او چېرې وښه مې پیدا کړو یا داسې نه کېږي کنجي پخوا کنجي چون پخوا وې کوپړم پخوا وه بلې هم وې پخوا ویې چې شناغه راوښه دا به دې څه وکړو اعلان چې اچاک وپېژندې سید دا دغه ځای پنج راز و دوستانو تاسې وڅښئ انشاءالله دغه شی چې مو اضافه کړی دی دا بیا نه ځینې کمومه که مو پیدا کړي ځای کې مو مو خو چې خبره ته کوم ځاق به نه درته ورکېږي ښه در هرې ورځې چا بله ورځ راسم ښه خوند کېږي نوشي جان کوشش کوم سمین صاحب یو خو بس هغه د ملګرو مینه ده دا د ملګرو باور چې دلته راځي هغه نه ماتوم کوشش کوم چې ښه یې کړم کوشش کوم چې ښه یې کړم که څه هم ګټه مې دغه نه ده دغه نه ته راغلې ده دا محدودیت په حساب باندې په جای کې 1 افغانۍ وبوله خو دا 1 افغانۍ چې 200 جای کې خرڅ کړي امید صاحب دا 200 افغانۍ بس شکر او 200 افغانۍ چې د ورځې وګټې دا لږ پیسې مې دي ما 200 افغانۍ په میاشت نه دي ګټلې خورا ډېرې پیسې دي نو بس کوشش کوم چې پر کیفیت باندې کار وکړم یو بل شی دی سمین صاحب ما او تا خو پروژې کې که ستا په یاد دي د اګني والا سره چې مو پروګرام اوه د اګني ذایقه خو به دې په یاد دي که څه هم تاسې اوس دا شیرمغز څښئ خو زه یا د چې پلې وراچولې دي یا پلې خو پخوا پکښې کې وې تور توک دی ما ته وایي مغزیانه بالابود راچه په پای کې ګرده خټه دغونه مغزیانه پاتې یو مختاوان دی چې ما ته راځي ډېره ده د لوی سره ته چلنج ورکړي موږ کوم پیدا کړي ستاسو چې کوم ته زه به نور شایم نه او دا شی پټ درغه پر چې ملګری راته وایي دا وزه څنګه وخورم دا هغه کاچر مو سره درکړی دا بل ځای ویډیو کوم دا دغه رقم ولا کې دا درکم ویډیو زه درسره وکړم ولا کې درکم ویډیو به خانه مې خان په لندن هغه وجه ما وکړي دي هغه شالو کوم نه معلومیږي ته نه کې ورځ کې برابر سر نږدې یاست نو ما ته ویل مل موږ پروژې کې یو پروګرام درلودي داسې پروګرام کوم ډېر اوږد بیا د غني والا سره پنځه خبرې
خلاص خبرې وکړلې ما نه دي د خوښ لیدونکو ته هغه ملګري چې دلې په کندهار کې او بالخصوص دلې ما ته کله کله راځي نه دي د خوښ چې د کني اصلي ذایقه په وڅکم څنګه به څنګه بشیر خان ډېر ښه ګنی جوړوي او ته راځه چې ویې کړو زه خو نه سم چاله ته به چرې ذایقه یې مازې وګوره مذایقه څنګه په وینه ورور ته یې ذایقه وګوره زه بیا وګورم امید صاحب بیا وګوري بیا به دوستانو ته وایي چې څنګه دي خو امید صاحب زه به دغه دروغ وخورم ته د لیدونکو سره بانډار کوه زه به دغه وخورم باره به وروسته ور ولاړ شو ښه نو دوستانو تاسو ته دې ویل سي چې شیر مغز د 11 ډولو وچو میوو څخه جوړ یو ډول څښاک دی چې بس نو څښاک نه دی دا تاسې په تندوم په ماتولی سي او ځان هم په مړولی سي نیمه معجون دی 11 ډوله وچې میوه پکښې کې ده اصل پکښې کې دي دوستانو ذایقه د ملګرو په وینا باندې څوک نه وایي چې زما د غړو کې خوند بد وي سمین صاحب خو هغه د ملګرو په وینا باندې ذایقه یې ډېره ښه ده او ما هم ډېر کوشش کړی دی چې دا ذایقه یې تر دې نورو مو ښه کړم او دا الحمدلله زه په دې خپل دې کار کې ځکه بریالی یم امید صاحب چې ملګري وایي چې خوند یې د راغه پخوا ښه دی خوند یې د راغه پخوا ډېر خوند وکړي نو موږ بیا دوستانو ته ګنۍ مو ښکاره کوو ګنۍ بیا دوستانو ته ښکاره کوو چې ویې ګورئ دوستانو موږ نو په زما پر بغل باندې زموږ همسایه دی بشیر خان نو د هغه ګنۍ بیا د ښکاره برګر والا و دغه ولې نه سره برګر والا هم شته وګوره شاګه بیا خاصه چاټ والا شته وریجو والا شته کباب والا شته چپس والا شته ګوره وریجو والا شته بشیر خان در ولاړ استاد چې کړي الو الو اورو یو ورو دام نظر کېږم لږ پکښې واچوه ساده ډېر خوږ نه ساده مازه ښه نو ما امید صاحب ته مې وویل مالته چپس هم شته مې وراچو ګنۍ څښم چپس هم شته وریجو هم شته دغه هم شته څه شی بولي ځه ورځو ته وایه زه وروره دا د امید صاحب هغه پوښتنه چې څوک راغی به لیدونکو ته هم جواب کړو امید صاحب چې درته ویله ستا دلته دغه نشته برګر یا مثلا نو ورته شانس ته دا نشته نو مطلب برګر هم د درخشې پر ځای بیا دوستانو ته د زما په شاوخوا باندې برګر شته چپس شته چاټ شته جوس شته دا د کیلو جوس د غني جوس شته بل چې شو کباب هغه کباب نه دی و سیخ والا کباب شته اصل فکر ډوډۍ پکې زیات ډوډۍ دلته شته او یو بل ډېر ښه شی چې شته هغه رول دی ډېر فوق العاده رول دی دا نو چې ورځ وږي یاست خیر سره بیا هغه رول نن خو نو هغه نه دی راوتلی پرېښ شوی ګنې ته درځه راځه امید صاحب چې خوند وګوره خوند یې مجبور دا نه بوبو ما چې هغه یادونه درته وکړه سمین صاحب لیدونکو ته ښه بشیر خان نو دلې زما همسایه دی زما او دته تر مابین دوه نوکې غټ ګامونه فرق دی ما درته ویل مال که دوستان غواړي چې په واقعیت سره ګنۍ وچشي ګنۍ په واقعیت سره ګنۍ بشیر خان د بشیر خان د ګنۍ ځانګړتیا دا ده چې لیمبو پکښې کې دي دونه لیمبو یې په ګنۍ کې شته چې ذایقه یې پر معلومه ده امید صاحب او بل ښه خبره دا ده چې یو خو ګنۍ ډېر خنک دی بیا لیمبو هم خنک دی په ګرمي کې بیا بشیر خان ریحان ورسره ملګري کړي مور شي ډېر دا ځام ښه دی دغه بې کې څه شی بولي دا ریحان یې بس جوړ کړي که چا نه غوښتنه دا ماشاءالله وما ته راسي چې دغه دا دی یو ګیلاس به جوړ شنی ګیلاس جوړ کړه بل په ټولو موږ وچ شو دغه د ځانګړن دا ده چې د ګنۍ بله ورځ ما ډېر ښه پاک دی ماحول یې ډېر پاک دی د شاوخوا ماحول یې ډېر پاک دی نو ته ودر چې راجوړې پاکیزه دی ماحول دلته چې وزه لاس ورننه باسم دا څه چم پکې هېڅ نه پکې نه پکې ډوډۍ ګنۍ ځینې جوړېږي ګنۍ دا ګنۍ به باره څنګه خوند کړي نو دغه بشیر خان نو یو عادت بل لري سمین صاحب ښه ګوره دا لیمبو ما درته ویل ماته معلوم دی نه بل د بشیر خان ځانګړتیا دا ده دغه د ورځې شل واره خوښه کېږي دا کیک هم داسې نه دی لکه د نورو ګني والا دا خپل سرپوش لري ستا ته یې ګنۍ درکړي وروره بېرته سرپوش پکې پروت دی بلا کار برابر آفرین هر ګیلاس وروره خوندور پرېوله کېږي پاکېږي خوندور کېږي خیر دې بیا ذایقه وګوره بیا لیدونکو ته ووایه چې زه په خپل قول کې صادق یم که د بشیر په طرف نیسم یا انشاءالله ته په خپل قول کې صادقه په دې
چې تاسو خپل داسې صادقه سړی یې. دا دې اوس سره یې ښیي بېشکه بېشکه مطلب رنګ ته وګوره دا نور کنیان پر کم نری نه دی خپل په دې کې ډیر وبې او بیا دا پام پر کړی دی مې څه هغه بشیر خان یو ګلاس موږ په دروس وڅښو. ما دې ذایقه یو ګلاس موږ په دروس وڅښو او څرک صاحب پیسې خامخا ورکړه. چې کوم چې خامخا زه یې وایي ستا سره په پیسو کې سپین سترګې یم ښه هو د نور سره نه یم بس ما دغه بخت ما درته بخت کار موتخوره نه یم. دا یو کې دوستان بس ورته راځي وی خوري ځکه یو ما مخکې وویل پر دې باندې بیا بېرته ګوره خپل سرپوښ یې او ترتیب یې ګرده برابر دی. سمین صاحب ما چې په ښار کې ګني ولاندې دغې چې هغه داسې بس په تاپې باندې وفای په دې هم نه دا ګوره دا بلا دا دی ښه جګ دی یار آفرین ښه صفا ته اوس خوند وګوره شلی دی تا امید صاحب یې وچ ته خوند وګوره خوندور دی ته د امید صاحب څه پکښې وایي ډېر خوندور دی. د ګني نامې دي کټ مټ لکه لیمبو چې ورچولې لګا د ګني اصلي د غني خوند لري. آفرین اوس زه ګورم سوال یې دا دی چې مطلب دا دې کې اوبه نشته یا وګورئ اوبه په دا دې کې نشته هر کس کې راځي هغه چې دا ګور پاتې دا راځي دیون دغه څه تازه جوړو نو شي جان نه مچ سړی دې باندې چې دې ګړې باندې بچ ول ته جوړو ونه ویني څه ګلاس دا غوډې د ستا یا نورمال جوړو. نورمال جوړو. هغه میور جوړو راغی څنګه ژر خلاص یا په قرآن به یې وسا کړدم لا تجربه به و مطلب داسې نه دی امید صاحب چې دا ګلاس تر نور کوچنی دی دا ګلاس تر نور کوچنی نه دی ډېر مناسب. ګلاس مناسب ګلاس ولا که بشیر خان څه ته پوښتنه وکړي چې ګټه پکښې کې که یا ګنی ښه ډېر خوندور ډېر په ګوره د ګلاسو ولا که ګنی و البته ولا ښه پنجه وکړې اوسان په یوه ساه مې وچښي دا خو منی چې نامې یم اوه یا مطلب د ګنی شواله یو بشیر خان څنګه و وی وم څنګه و ګټه څرک سوی پکښې کې که یا او شکر الحمدلله اوبه نه ورچې دغه ځای ښه دی یا بنورا چون با شکر دی الحمدلله د ورځې 4-5 ساعت دا ګنی جلال آباد دی اور ښه زموږ د جلال آباد ډېر ښایسته ګنی دی زړه ښایسته او بشیر خان 4-5 غنی چې ګټه دا ډېر پیسې نوش یانس ګنی شروع نوش یانس ګنی کس کې راو بس کور یو دا یو کار مو وکړه بارانو ته د خیر سره ورکړه دا خو نو ګنی للی جلال آباد للی سره صاحب جلال آباد په لاره کې چې په دغه کې اچولي هغه زبېښي چې و په دې هم شته ما هغه رقم ګنی نه دونه ټوټي دا شنی شنی چټي و ما هغه ګنی خوړلې دی هغه څه دا هغه څه پاک سره دی هغه ته ګنډېرای وایي هغه نه پوست دی هغه پوست دی هغه دا بس خوړل کې پر لارې بروانو بلا به مو خوړی څومره ډېر مو او خوړی د بشیر خان سره چې جنجال منجال او جنگ منګ ونه کې چې یو دی یو ولا که بیا را ولا چا جنگ نه پیسې یو کې والی یو ولا هغه ځای دی و په خدای یا زه جنگ د جنگ وخت راځي که جوړ سره جنگ څه شي د باول ته ځان راسي یا بشیر نور پرېږدي ما زه چې په دې پوسم چې جنگ دی بلا چې بلان په لاسو مې اغوستي کاش و یا به بشیر هم جته نه را پرېږدي چې جته لاس و مې لا ولاکړ نو که دوستانو دا ګنی سو د بشیر خان دا ښایسته سو یو سټریټ فوډ دا سو دغه جوس دا سو دا ته به م ورسو او بل سمین صاحب ماما جان د ماما جان زموږ مسافر ملګری دی دی اصلا د کابل دی دلته جوس فروشي لري دا نو اوس ګوره ډېر دغه دی ډېره ګرمي ده مطلب د پسرلي هغه دویمه میاشت دا دی را پیلېږي بالکل د انارو جوس دا دی ستا ښه خوندور کوي چې د انارو بوت هوا وسوله د انارو جوس ته خوندور خو دا فکر ونه کړې زمین صاحب چې دغه ماحول پاک خواپاکې نه دی نه دا چې ته کله د انارو جوس اډر کې بیا به وګورې چې څونه خواپاکي ده او بله خبره دا ده د دوی ځانګړتیا دا ده چې تا ته پوره جوس درکوي د انرژي څخه ډک جوس درکوي هغه که خرما ده که شیدې دي که وچه میوه ده او بله غټه ځانګړتیا دا ده چې جوس یې ډېر ارزانه دی او زما خورا ډېر ملګري هم کې راکاندي بیا د بازار ډېر ملګري هم کې راکاندي مطلب د شپې نه پوهېږم تر 2 بجو دی که د 1 بجې پورې د دوی کار چې پر 8 بجې شروع شو بیا د شپې تر 2 بجو پورې ټوله ورځ یې کار روان دی او کار یې ماشاءالله ډېر دی او بل ښه جوس دوی دا خرڅي دا صفایي ته جستا مطلب فکر یې بالکل په بازار کې چې دا څونه جوسخانې لیدلي دي زه داسې په ډېر باور درته وایم چې دغه نه نظافت بدون نه مراد لکه د دوی بل د دوی شوالي دا دی دغه اصلي شیدې دا کومه ځای څخه راوړي نصرت دا په بازار کې پیدا کېږي د الفا شیدې اصلي شیدې
و زردکه به نه وي دغه دا د سیبو ماشین یې جلا دی وروره دغه د کیلې ماشین دی او ښه خبره دا ده که د یو ورځ بیا خاص جوس غوښتی یا هګۍ والا جوس هم در جوړوي دا په خاکې ده کومه یا ما هګۍ د چرګې وروره ما هګۍ مې نو درونه نه ویل په جوس کې یا دوی خورا ښه دا نو بیا زما دپاره بیا دا مې نه وي دغه ولې دی سیب چې وروره دوی جوس تر باسي پلا سیب خوا پاکې پرېولي ماشین پاکې پرېولو سوي مطلب کار یې فوق العاده ښه ډېر ښه دی مننه بس ژوندی اوسې ته زه دغه لړۍ راته معرفي کړه دلته چیز چې وه دا لړۍ راته معرفي کړه دلته چیز شته دا بیا دغه دی دلته بیا شیر مغز ورمخ څه ته دا چې دی دا بیا شیر مغز دی ښه شیر مغز لومړی بیا د روح افزا څخه راپیل ښه روح افزا یې په بوره او اصلو کې جوړوي او بیا شیدې او مطلب 12 رقمه وچه میوه ده کاجو په ګډ دی پسته په ګډ دی بادام په ګډ دی جاوز په ګډ دی دا توراني بېدانې دوراني دي کشمش دي خورا خوندور شی چې د ټول نومان یاد کړه د 11 سره دا نو بیا تر ټولو ښه شی دی ته دغه د 11 سره شان نومان یاد کړه دغه کې یاد کړه خو زه ما 11 ډوله میوه یاده کړې سیدي هغه نه درشم په دغه کې څو ډوله 11 ډوله میوه ما امید صاحب یاده کړې ده و ستا سیدي ستا خبره سیدي هغه بل شی مانو دغه راته شی دا یار شدي فکر دي را فکر دي زه دغه میوه وای ته را فکر دي دا امید صاحب را فکر دا ګوره دوه ځای که ما تا ته مو په لاس راغلی وای مګر ته په خپله ګټه نه پوهېږې امید صاحب یار ورکه که ته منو ریحان عمر اضافه کړي دي روح افزا ته سمین صاحب وا الفا شیدې د افغانستان شیدې دي تولید یې د افغانستان دی په دغه شیدو کې بس نو شیرمغز جوړوو نو ستا دې کور ودانې زما دې کور ودانې موږ ځو د خیر سره دوستانو ته سره اوسي ډېره مننه سرک صاحب صدقات وخت ځان په لاس راکوه دغه دی ور اوس میزان په لاس در کړ نو موږ د سرک صاحب د ځای څخه روان شو لیدونکو دا د نایدو سړک دی د کندهار د نایدو سړک دی دلته نو ډاکټران هم شته شنو غالیان یو ګلسازیان یو رنګارنګ شیان شته په دغه ځای کې ګلسازي ډېرې نو زه د خیره سره دغسې چارسو ته به ولاړ سو زه خو شیرمغز ونیولم شیرمغز هم ونیولې او د جوزو ګنۍ دي ګنۍ جوس هم پسې وچ شوی و ښایسته جوس یې و د دواړو ده ما مخکې وویل ما نن به د خوراکو یو یاد تازه کړو د ښایسته آش هم خرڅېږي او سهار لخوا بېلته ډېره خوندوره بریاني هم خرڅېږي د نایجو پر چوک باندې بریاني ډېره خوندوره بریاني ده نو ما تا به اوس لاړ شیرنخودو ته سمه ده خوښه مو ده یو کوچنی پلیټ چې لا وخورو ځایولی سو آش به ورښکاره کړو آش به ورښکاره کړو خوړلی سوی وبې خورو آش خو بیا زه نه خورم ته به بیا منتو وخورې منتو مې هم نه دي خوښ او زه د میکروني آش منتو نه کې داسې تر وړین شیان سره زه نه ده جوړه ما بیا تروه شیان خوښ دا د نایدو چوک دی هلو یو طرف یې اوس مې بیا په آلی وای دا د بسکلانو بازار دی دلته نو ګرده بسکلان خرڅېږي امید صاحب و بسکلان پکې دا د بسکلان بازار دی یو طرف بل طرف ته بسکلان خرڅېږي سخته د کښې وایي سړی بسکل شوي کوه چې اوس موټر ولرې په هغه شپه کې چې بسکل درلودې د بسکله خوشحالي د بسکل اوس کور دا د بسکل په کړی دي دا خو نو جاپان سنټر دی ته څه بسکلان وګورئ خپل د بسکلانو خاطرې ولیکئ ما د بسکلانو باندې ډېر کارونه کړي دي انسان چې په کمنټ کې دا ولیکي جانبي خاطرې دې سره ولیکي دا اوبیجي مارکیټ دی په څنګ کې بل مارکیټ جوړېږي راشي خو نو وینئ دوستانو د ښار ته ټینګ راشي داسې مې د دا رنګه څخه بد راځي چې څوک په ښار کې رنګونه وي زه چې وایم ما خورې راسره مل واوسئ دوستانو دا د درب اخندزاده د جامع چوک دی دغه چارسو پر پورته سو دا لاره پورته کېږو درځه رش خو نو بیخي زیات دی دوستانو په دغه کې په پل مارکېټ شو د دا نو د چارسو څخه چې راکښته سي ښکاپر دروازې ته دغه سړک دی
خوشحال مارکیټ پوپل مارکیټ پلنکۍ ټول دلې شته راش نو ډېرې دا نو هغه ډوډۍ چې پلسته سوانۍ چې خرڅېږي امید صاحب وجه نه وي راځم بیا ډېر ځم لږ قرار ده چې څوک په ونه وي نو موږ زه دغسې دوسته په 400 د ښکاره کو او آش منتو بل څه شته یا شورنخود هم دلې خرڅېږي شورنخود هم شته دا به ټوله د ښکاره کو نو مازې را سره اوسئ تعقیبوئ مو دوستانو دا د ښار پروګرامونه خو نو څه زور غواړي هغه به دې چې رشم یې غالبغالم یې نو یو بله کمې سره بیا هم ته سره سره اوسئ موږ د خیره سره ورځو موږ یو بل شی په پلان کې لرو دوستانو که چېرې هغه اوسو هغه به ډېر ښه وي دلته نو د علي په صدریا پورې هر شی پیدا کېږي په دغه بازار کې د 400 په بازار کې یو وخت په اسورغر اخبار کې چې د 400 اوازې خپرېدلې په یاد مې دي هغه په یاد دي د 400 اوازې دې بیا د غاړو مارکیټ دی د لاسي غاړو څه وخت ورته راځو د خیره تاسو مې د یو مازګر به ورته راسو سبا مازګر که باریغ د غاړ مارکیټ ته به راسو هغه باید نه کې ورته راوځو دا 400 چوک شو دوستانو موږ به داسې د کابل بازار په طرف باندې ولاړ شو دلته نو بره آش و شان بېلابېل شان پیدا کېږي او دا خو نو ما ورته باید یو ځای موټرسایکل ودرو په نیت هغه شورنخود والا سره به ودرو سمه ده دا اوس موټر سوري دلته خو نو اوس بیخي راشي هېڅ هم نسو کولی نو دا دی کابل بازار دا خو لږ مخته ولاړ شه بلا کابل بازار دا خو په 400 پسې مربوط دي دلته د یحیی خان کوڅه ده ډېره مشهوره کوڅه ده او دا کچاري ده کچاري خو نو دا وینئ دوستان دا شورنخود چیرې ځي بس نو اوس نږدې کېږو ها دلته نږدې دي دغه دوکانونه به وي انشاءالله ښه دغه ده ښه ما وخوړه چې هغه مې څه ته ما ډېر خوړلي دي ښه خوند کوي ما خو مې دوې ورځې خوړلي دي دا نو ښه ښایسته هغه چیش ورته وایي سموسې دي او ورګیان دي سموسې خو نو دغه دي دا دې ته چې وایي کښنی دا ګیروړی ورته وایي موږ ته یو کوچنی غاب را جوړ کړه ښه بل ځای مو یو شی وخوړی کاشکې مو هغه نه وای خوړلی هغه یې ښه خوند کوي ته اوس زه دغه ورور دا ستا غاب په مازې په ویډیو کې راوړم ماشاءالله نوش جانسي دا د دې بالا پسې پخیې ګیروړیان دلته پخیې بالا پسې امید صاحب دې خواته راواوړه دې خواته راواوړه یګدان دی یګدان دی وګوره شان یې ته دی ته څه پکې جوړې لیدونکو موږ دلته راغلو دا ښایستې ګلکپې به وخورو دا خو یو ګلکپې دي دا بل څه دی دا بل شورنخود دی ښه یو ګورګیان دي مربا او پټاټې پراچې او دلته بیا ګلکپې دي دې ته بیا کښنې پټې پراچوي دا نو ډېرې سابقه لري دلې دی دا دی امید صاحب تال ماته چیشه جوړ کړه بورګیان امید صاحب زما بورګیان خوښ نو بس موږ به دغه ورته نوشي جان کو ښه خوند کوي دا دوی دنې وخوړل زه موړم یم دا خو نو کوم وخوړي باره بیا مقصر شی نشته وه زه اوس لا موړ یم نو موږ به دا وکړو دا د امید صاحب هغې به مونږ جوړ کړې هغه به کش وکړو تال زه دا چیش دی ته خو په جوړه ښه پوره معلومات لرې ها دا د انبان په ټولو مساماجه ښه او ابو جره وخت زور تر ازم خرمه ښه نن بیا لالم تاسو ما سره راغلی او نو تاسو ګل کپې ته جوړ کړې ما سمبوسي دي دا به دا و نوشي جان که نوشي جان څه بس دا نو په کابل دروازې ته نه رسېده د 400 خوا څخه سیزې په چپه لاس کې بس هغه دوه دانې دوکانونه دي نو درې دانې دي بل هم شته ته چی شی وایه ښایسته مکتب وایه که مدرسه آفرین چی شی وایه په مدرسه کې آفرین
څنګه ښه کړی چې شي زده دي او شی دې زده دي چې راته ویې وایه چې چې زده دي اوس کلمې دې زده دي ته یو کلمه راته وایه کومه کلمه دې زده ده اوله کلمه دې زده ده راته ویې وایه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله آفرین الحمدلله دې مې زده ده چې راته وایه الحمدلله آفرین راوځه ستا سر دې راوړه زه یې پر مچ کړم آفرین ته څنګه ښه تکړه هلک یې حساب دې مې زده دی څو پرې دې زده کړي دي هر څونه چې یې شاباش ستاسو په خدای پاک ښه تکړه سړی جوړ کړي بس بریالی اوسه نو زه به دوستانو د ګلکپي وخورم نو مې څخه د غاب نیمایي ته ورسوي خلاص برد ما سره کوم مخ وکړ ښه دي چې خلاص ما به دا خطر وځنډوي نو ماشاءالله نو موږ لیدونکو ښایسته سمبوسې او ګلکپي وخوړله نو بس د خیره سره زموږ د نوشیجان صاحب تاسو که ورته راتللی یاست هغه زموږ ورور یې خرڅېدلی ښه خوند کوي دا نو د کندهار د 400 پخواني دغه دي خوراکونه دي چې خوړل کېده ډېره مننه بچو کې نه کې موږ لیدونکو د کابل دروازې څخه بېرته پر شاه بازار ګډ شوو دا د شاه بازار سړک دی بس نو د ماښام د لمانځو وخت دی موږ به هم یو ځای لمانځونه کوو د خیره سره دا بازار به انشاءالله تر پایه درته د ښکاره کړو شاه بازار کې نو دا وخت ډېر راشي زیات راشي دا خو نو دی سرپوشه بازار دا ځای چې دی دا سرپټی یا سرپوشه بازار مې څه په شنبه په ورځ به مې د غاړو ځای ته ور ولې ان شاء الله شنبه په ورځ خیر سره ما یو ډېر نازولي ملګری دی ښه زه غواړم چې غاړه ورته رانیسمه شروع سمه ده څه غاړې ستا ما در ځان هم ګران دی نن چې ما سټوري وکړه اول تا ولیدله بېرته مې جټه کاغذ په بلیک شوی و ما او په غلطي کې راته شیر شوی و ښې غاړې ستا بله زه ورته راغلی وم یو بل ملګري مې رانیول په 100,000 افغانۍ په 18,000 افغانۍ یوه غاړه به د خیر سره انشاءالله رانیسو دلته به د 25,000 والا ورانیسو انشاءالله بس چا قیمت یې نه تحفه قیمت نه لري خو ښه تحفه به انشاءالله نو موږ شاه بازار ته رالو لیدونکو د خیره سره نو د شاه بازار څخه به دغسې ولاړ چیرې مخ پر ارګ ورवوځو په ټک ټک بازار کې ټک ټک بازار دغه ټک ټک بازار هم خپل ځان ته یو تاریخ لري د میرویس خان بازار پرون سهار ښکاره ښه حاجي میرویس خان نیکه د وخت څخه دغه بازار حاجي میرویس خان نیکه د وخت څخه د احمدشاه بابا د وخت څخه دا بازار پاتې توپخانه دلته پخوا توپونه جوړېدله اوس دغه جوړېږي صبح به دلته وخورې بیا به ولاړ شې که ستا اشتها ورته کېږي خو خورې او که نه یې زه خو موړ یم یا موږ زه خو موړ شوم ما ورته چې ستا خپرونه مو وکړل په راډیو کې برابر راوځو برابر یو ځای کې مو شی خوړی نو راسره اوسئ تاسو د هر کتابخانې دا نو پخوا به یې ښه ډېرې کتابخانې وې امید صاحب ستا که په یاد یې خوښ به د ورځ بیا که ژوند و راوسو انشاءالله راځو یو خپرونه به وکړو د کتابخانو پر مارکېټ نو پر دې ځای به انشاءالله بیا خپرونه وکړو زموږ ښار ډېر غټ هم دی ډېر کوچنی هم دی نو دا ټک ټک بازار په دا ټک ټک بازار په منځ ته رسېدو سره به د خیر سره موږ خپرونه خلاصه کړو دلته نو بس دا چیز جوړېږي کولران طبقیان چاوجوشې خاکندازونه کم پر کم چا هر شی شته د ورځې چې خدای مه راوله ولا زه به پخوا په مکتب تللم برابر هغه ډسټرینګ ولې به سره هغه به وزارت بیا وختي تېری چې سر درد نه دا دی بیا لران دا شان ډېر ځاک نو مخابرات سړک کې مخامخ جوړ وتلی نو انشاءالله د خیره سره به موږ کوشش کوو چې ښایسته ښایسته پروګرامونه دوستانو ته چمتو کړو دوستان د ټک ټک بازار وګوري نو دغه نانوایي ډېره مشهوره ده د وخت هم ده
په ډېره وخت مو نو دوستانو دا و ټکچک بازار او تر څنګ یې د ښار ځینې سټریټ فوډ مو در باندې ولیدله یا هغه د لیرړیانو خواړه نو په دې هیله چې پروګرام به مو د خوښ وړ ګرځېدلی وي تر بله پروګرامه چې موږ حاضرېږو ما امید صاحب ته پر اندازه اوس اجازه راکړئ د خدای په امان ښه وخت او ښې چارې